شروع کوو د الله په نامې سره. متوجه اوسئ نننۍ موضوع موږ تاسو په کنډیشنل فارمټینګ کې نیو رولز دي یا نیو رول. ګورئ که چیرته دا پورتنۍ کومه برخه چې تاسو ویلې ده لکه هایلایټ سیلز ده، ټاپ باټمز دي، همداشان ډیټا بار دی، په آخر د هر لیست کې یو آپشن ده په نوم د مور رول. دا هر یو لیست چې تاسو داخليږي یو آپشن به تاسو پیدا کوئ په نوم د شی مور رول. دې وظیفه او دې وظیفه مساوي ده. د نیو رول او مور رول وظیفه مساوي ده، خو فرق شی ده. فرق دا ده چې کله تاسو مور رولز باندې کلیک کړئ او ماغه وینډو راځي فارمټینګ رول راځي، خو دلته اوس اماغه کټګوري تاسو ته انتخابوي په کومه کټګوري چې تاسو کلیک کړی ده، او دغه ځای کې تاسو چې کله نیو باندې کلیک کو نو تاسو ته مستقیم دغه کټګوري راځي. ها په دې برخه کې نیو رول وظیفه څه ده؟ دغه کوم شرطونه چې کمپنۍ جوړ کړي دي دغه مطابق تاسو کولی شئ خپل په خوښه شرط جوړ کړئ سیلونو ته. صحیح ده که نه؟ راځو اول دلته تاسو باید سیلونه مشخص کړئ چې په کومو سیلو باندې دا شرط تطبیق کوئ. را به شو دلته ورته وبوئ نیو رول. نیو رول کې اولنی شی چې کوم یو ده موږ تاسو سره شی ده فارمټ آل سیل بیسډ آن دیئر ویلیو. ویلیو مطابق شی ورکا سیلو ته ډیزاین یا فارمټ ورکا. بیا په لاندې سیټینګ کې ګورئ چې کله هر یو دغه تغیروي دلته سیټینګ چینجیږي ښه دا پراپرټي دې مربوط ده. دغه ځای کې فارمټ سټایل ازا څلور آپشن لرو. اولنی آپشن چې کوم یو ده ټو کلر. دوو رنګو مطابق تاسو کولی شئ په دغه سیلو باندې شرط تطبیق کړئ. لکه مثال په ډول زه ورته یم دا آیا ویلیو دی وي، آیا په اصطلاح نمبر دی وي، پرسنټ دی وي، فورمول دی وي یا پرسنټل دی وي، کوم یو دی وي. زه ورته یم دا دی لو ویلیو وي. ها کمترینه ویلیو کومه یو؟ دلته مثال په ډول تاسو لو ویلیو انتخاب کړئ، دلته های ویلیو. ولې فعلا اوس چې کله کلیک کوو دا ویلیو خپله ټاکي. ښه کله چې تاسو دغه ځینه ویلیو واخیستله خپله به یې ټاکي. دا قیمت خپله قابل د تغییر ده که نه ده؟ اوس زه ورته یم ګوره دلته زه قیمت نشم ورکوی شم نشم. ښه ایلو ویلیو کمترین قیمت چې کوم یو وي، کمترین قیمت چې کوم یو وي هغې رنګ دی زه وایم بلو دی وي. صحیح ده؟ او کله چې های ویلیو ته دا ځان رسوي، جګترین قیمت ته ځان رسوي، هغې رنګ دی دا یو شي یا مثال په ډول سور دی شي. اوس چې کله اوکې کم ګوره اوس قیمت څو ده؟ شل اولنی عادت شو. لو کې راځي که های کې؟ لو کې راولو دا رنګ به شي وي ولې بل عادت نشته. یعنی اول موږ سره شی راځي لکه اوس زه غواړم 10 نفره دي، 10 نفرو کې 9 نفره حاضر نه دي، خو یو حاضر د هماغې امتحان ورکو، خو بس دا نومړی شو که نه شو؟ همداسې ده که نه ده؟ نو اوس های کې دا موږ سره تیار دلته راغلو. کله چې زه دویم عادت ولیکم اوس یې دوی ترمنځ فرق راځي، هغه لو شو دا های شو. ځکه های عادت همیشه په که چېرته ځان ته وي اول کې های وي بیا وروسته لو کېږي. صحیح شو که نه؟ لکه اوس عادت لیکم 20 30 40 50 60 اویا اتیا بس دغه شی. ګوره اتومات هغه رنګ همدلته چینج شو که نه؟ پې وخو رسېدی یعنی ادب مو واخیستو. سوال شی شته دی کې واپس دا شی کومه کلیر کومه. دا کلیر بیا وایو اولنی شرط باندې ورسېدی دوو رنګو. بیا که چیرته همدغه دوه رنګه دې په کار وي قیمت ته ورته وټاکې. دا اوس ګورئ په دغې کلر کې دې کلر کې اوس زه ورته وایم چې مثال په ډول دا کلر دا شرط په دې تطبیق کا. ګوره دا نیو اوکې مې کو، اوکې مې کو. ګورئ اوس ورته ښه متوجه شي. ور مې کو 9000 های لیول ده، ور مې کو ورته مثال په ډول 12000. دا قیمتونه خپله ټاکل کیږي، خپله کمپیوټر ټاکي. خو که چیرته بیا تاسو غواړئ خپله تاسو عدد ورته وټاکئ یا قیمت وټاکئ بیا به راشي دلته دویم آپشن به واخلئ نمبر مطابق زه غواړم دغه وټاکم. زه وایم کله چې موږ عادت
50 و یا 50 نه ښکته و. کله چې 50 و یا 50 نه ښکته و نو هغې ته تاسو سور رنګ ورکوئ. بیا چې کله کوم عدد 100 ته ورسېدو، 100 ته یا 100 نه پورته شو نو دې ته کوم رنګ ورکه؟ زه وایم دې ته بلو کلر ورکه. دا یو صحیح شو. اوس چې کله اوکې کم ګوره اوس ورته ورکومه 50 50 نه ښکته ده که نه، کوم رنګ به اخلي؟ سور. کله چې ورکمه 300 یا 3000 کوم رنګ به اخلي؟ بلو. ولې؟ ځکه 100 نه پورته ده. او که چېرته داسې مشخص وي لکه زه وایم داسې که 10 داسې لیکم، ګوره 10 شل 10 40 50 شپېته، ګوره اتومات بلو کېږي که نه. اوس پرې ورسېدی، ګوره دا چې کله 100 کوي اتومات به رنګه ومو لیدو سور نه اتومات داسې بلو خواته روان ده. پرې وخو رسېدی مشکل شی خو نشته. بیا راځو که چېرته بیا تاسو وایئ چې نه په دې شکل سره هم مونږ کوم شرط نه ده پکار، مونږ یې پرسنټیج مطابق غواړو شرط ورکو. نو چې کله یې پرسنټیج مطابق شرط ورکوئ نو دغې ځینه به تاسو شی واخلئ؟ پرسنټ واخلئ. چی به واخلئ؟ پرسنټ به واخلئ. ها په پرسنټ کې تاسو رنګونه مشخص کړئ. وایم یو د دا رنګ وي، بل په پرسنټ کې دا رنګ دی وي. اوس فیصدي ټاکو. کله چې 80% ته ورسېده دا رنګ دی شي، کله چې 10% کې وه یا 10% نه ښکته وه دا رنګ دی وي. اوس خو عدد دی مختلف صحیح شو. دا خو پرسنټ ټاکي که نه، دا هر یو فیصدي جګترینه فیصدي چې کومه یو د ښکترینه پرې ورسېدی مشکل شی شته. لکه زه اوس مثال در کوم دې سره تاسو ښه نه پوهېږئ. لکه زه لیکم 60 صحیح شو بلو شو، لیکم 40 لیکم 50 شپېته 80 80 90 100. دا کلر دا به زه چینج کړم. دا وګورئ اتومات یې ښیي. دا کسټوم تا وخته دا رنګي تاسو یې جنرال کې اتومات. اوس پرې ورسېدی مشکل شی خو نشته دی. بیا که چېرته تاسو دې شرط مطابق هم نه غواړئ شرط ورکئ، راوشئ دلته بل آپشن ده په نوم د شی فارموله. یعنې څه معنی؟ فرمول مطابق شرط ورکوم. چی شي مطابق؟ فرمول مطابق. وایم مساوي از نمبر او شروع. دلته راځم ورته یم که چېرته دغې سل کې ما نمبر ولیکلو، دغې سل کې ما شی ولیکل نمبر مې ولیکلو، مثال درته وایم قوس بند، نو دې ته کوم رنګ ورکه؟ سور رنګ ورکه. صحیح شو. دغې سل کې که چېرته نمبر و یا عمده یا کولی شي هېڅ دغې سل کې ورته ونه وایي، دلته ورته وایي چې مساوي از نمبر. یعنی که چېرته عادت و دا رنګ دی وي او دلته راشه ورته وایي فارموله ورته ولیکه مساوي از ټکسټ. که چېرته ټکسټ و نو کوم رنګ دی شي؟ دا فنکشن دی ښه. دلته دلته اوس فارمولې کې موږ ته باید ټارګټ معلوم شي که نه. زه به راشم دلته. دا فارموله اصلا تاسو فارمولې اوسه پورې کړي نه دي ښه. دا فارمولې تاسو وروسته وایئ چې مثلا څه رقم فارمولې اوس از نمبر از ټکس باندې تاسو پوهېږئ؟ نه پوهېږئ. نو د خاطره که چېرته اوس دا فارمولو کې موږ کار هم وکړو، مثال تاسو پرې نه پوهېږئ، سل کوم یو ده 20 ده یو مثلا. دلته اوس ګوره یو میسج درکوي وی یو cannot use relative reference in conditional formatting. دا کوم ریفرنس چې مونږ ورته ټاکلی ده دا تاسو په فورمول کې نشي استعمالولی، شی نشي کولی فورمول کې. دلته ګوره یو برخه هم لرو په نوم د فورموله، فکر مو دی؟ دلته ګوره هماغه کار زه درته کوم مساوي از نمبر. چېرته نمبر و کوم سل؟ دغه سل. قوس بند کوم فارمټ ورکه؟ دا کسټوم کې راځي ښه. دلته راځم مثلا بولډ دی وي، فل ورته ورکومه کوم رنګ؟ دغه کلر. اوکې که اوکې.
وای خستو کنه اوس ګوره یو ټکس لیکه هیڅ کوم رنګ نه اخلي خو کله چې نمبر ورکړي اتومات به رنګ اخلي. دا اصلا فرمولې دي. اوس که چیرته تاسو داسې یو کار وکړو په همدغې سیلو کې تاسو فرمول درلودو چه مو درلودل فرمول، نو زه به راشم دلته نیورول ته چې کله راغلم دغې ځینه شی ورته واخلی فرموله دا یو فرمول اپاره شو دا یې بل فرمول اپاره. اوس دا کوم فرمولونه چې ستاسو فعلا کوم فرمول مونږ سره شته نشته، نو دا فرمولونه به مونږ تاسو دلته وایو. صحیح ده که نه؟ ځکه بهتره دا ده چې فرمول په خپل ځای کې وویلی شي چې کوم شکل فرمولونه دي مختلف فنکشن دي دا پې تطبیق کو. لکه خپله 2 جمع 2 یو فرمول شو، یو قیمت به بیا اخلو هغې باندې بیا هلته خبرې کوو. او بل یو مسله مونږ سره چې کوم یو ده دلته یو ویلیو قیمت اخلي او دلته بیا راشي یو بل قیمت هم ورکړه، مثال په ډول 90 د 1100 نه سټارټ واخیستو 90 پورې کولی شي دا عدد ته اتیا کې کله چې اوکې کې رنګونه ورته مشخص کوی شي چې کوم رنګ دی وي. اوس یې اوکې که ګوره لس سور وکنه شل همداسې پورته به ځي قیمتونه به تغییرېږي. اوس پې ورسېدی مشکل شی خو نشته ده. او که چیرته بیا تاسو 2 رنګه نه وي په کار 3 رنګه مو په کار وي او نوره پراپرټي عمده وي دغې ځینه به تاسو د فارمټ سټایل څخه به شی واخلئ 3 کلر سکیل. دا مو چې کله واخیستو قیمتونه هماغه دي فکر مو دی آپشنې صحیح شو. دلته پرسنټیج مطابق یا نمبر مطابق. زه وایم کله چې موږ سره نمبر 100 و یا 100 نه ښکته و دا رنګ ورکه. کله چې بیا موږ سره نمبر 80 ته ورسېدو یا 80 نه ښکته و یا پورته و لږ څه منځنۍ حصه یې شوه ښه، نو دې ته بیا زیړ رنګ ورکه. خو کله چې نمبر مثال په ډول 80 ته رسیږي یا 80 نه جګیږي بیا دا رنګ ورکه او رنګ یې چینجولی هم شي. صحیح شو. کله مو چې اوکې کو ګورئ 100 او 100 ترمنځ دا ده. صحیح شو. 100 نه چې پورته کېږي اتومات ګورئ زه لیکمه 10 100 ګورئ اتومات چینجېږي که نه 10 50 شپېته اویا مثال په ډول اتیا ګورئ اتومات بلو شو. نور پې ورسېدی هغه کوم قیمت 100 او 100 ترمنځ کوم رنګ مو انتخاب کړی و سور رنګ او دلته مو کوم رنګ انتخاب کو زیډ او 80 پورې وکنه 80 نه چې پورته کېږي 50 او 80 نه نو اتومات د شی کېږي بلو خواته دی روان شي. پې ورسېدی مشکل شی خو نشته دی. بیا که چېرته غواړئ دا شرط هم امینځئ اوسې دا کلیر وروسته درته کومه. او دې نه بعد که چېرته بیا تاسو غواړئ په همدغه برخه کې ډیټا بار ورکئ. ډیټا بار کوم رقم شرط و څوک یې ویلی شي؟ فیصدی په شکل سره بار میلې په شکل سره. دا مو چې کله کلک کو اتومات شی کېږي سیټینګ بدلیږي. ها په دغه شکل کې موږ سره یا په دې سیټینګ کې دا آپشن لږ وروسته درته کومه یا ځان پې پوه کړئ ښه. که چېرته دا چک شو صرف بار به درته ښیي ښه وی شو بار اونلی دا به ځکه اول به شرط پې تطبیق کو بیا به یې هغه درته وکړمه. دلته اوس موږ سره وایي مینیمم او میکزیمم چې ده اټومیټیک دی واخلي یا کوم نمبر چې تاسو غواړئ هغه ورکوئ. په دې خو پوه شوئ که نه هماغه آپشن دي که نه. زه یم اتومات دی دا واخلي. کله مو چې اتومات واخیستل ښه مینیمم اپاره کوم رنګ دی وي یعنې بار اپاره او کوم شکل بارډر دی ولرئ آیا بارډر ورکوئ که نه. زه یم بارډر ورکه په دې شکل سره بارډر رنګ دی وي بلو. اوس چې کله اوکې کې دلته پریویو درته ښیي. اوس راځم درته وایم ټول مسایل. کله مې چې اوکې کو ګورئ دا یې اتومات واخیستو که نه. بیا که چېرته تاسو غواړئ خپله یې وټاکئ نو خپله یې ټاکلو لپاره دلته تاسو څه وکړئ نیورول ته راشئ دغې ځای کې ورته وایئ چې موږ سره د بار وي یعنې ډیټا بار دی وي خو دا موږ یو نمبر ورته ټاکو 500 نه ښکته یا 500 پورې. صحیح شو. یو بار دی راشي یعنې فیصدي او دې نه بعد مثال په ډول 100 ته چې رسیږي یا 80 ته په دې شکل سره دی کېږي. اوس ګورئ ورته رنګ ښه دغې ځای کې اپیرنس یې دې څه رقم ته وي 2 قسمه بار مونږ جوړولی شو. یو د ګریډین په شکل سره بل دا سالډ کلر. ګریډین څه معنی
دوه رنګه وي یعنی متفاوت او سالډ کلر صرف یو رنګ وي که چیرته غواړئ تاسو دا بار ته دوه رنګه ورکړئ نو تاسو کولی شئ سالډ کلر واخلئ یا سالډ فیل که چیرته غواړئ دوه یعنی یو رنګ نه اضافه رنګونه ورکړئ نو هغې ته به څه وایي ګریډینټ به وایي انشاءالله پې ورسېدې که نه نو دې کار لپاره موږ سره څه راځي سالډ کلر ها سالډ کلر کې تاسو کوم رنګ ورکوئ خپله دغه بار ته کوم رنګ ورکوئ ورته یم رنګ د دې دغه یو وي آیا بارډر ورکوي که نه ورکوي دغه ځای کې که نو بارډر و نو بارډر به نه اخلي او که چیرته تاسو سالډ بارډر ورته واخیستو بارډر به اخلي بارډر کوم رنګ غواړئ زه ورته یم بارډر رنګ د سور وي ها بل موږ سره نیگیټیو ویلیو نیگیټیو څه معنا منفي ویلیو منفي ویلیو لپاره دغه آپشن دي ها نیگیټیو بار فیل نیگیټیو لپاره کوم یو رنګ ورته انتخابوم اصلي رنګ خو بار دغه یو ده که نه ده که چیرته تاسو ورته وایئ چې نیگیټیو شو نو دا دی بلو شي او که چیرته دا آپشن مو چیک کړو نو دا به اتومات دغه کیږي هغه کوم رنګ چې مونږ اخیستی دی وی اپلای سیم فیل کلر از ا پازیټیو بار ا پازیټیو نمبر لپاره چې کوم مونږ کلر سیټ کړی او هغه دې پې تطبیق شي نه زه ورته یم چې کوم کلر زه ورته سیټ کوم دا دې پې تطبیق شي صحیح شو بیا ادین بعد که چیرته تاسو بارډر ورکوئ نو په دې شکل سره نو تاسو یې بارډر پازیټیو لپاره مو کوم بارډر اخیستی و سور و که نه دغې لپاره زه ورته یم دغه بارډر ورکه او ادین خوا کې اکسس سیټینګ دی اکسس تاسو په چارټ کې تاسو ته معلومیږي دلته نه معلومیږي ښه خو بیا هم ځان پې پوه کې وی سلیکټ axis position and cell to change the appearance of bar for the negative value axis هغه قیمتونه دي چې افقي او عمودي دا زه بیا په چارټ کې درته ښیم ښه که چیرته تاسو دا آپشن واخیستو نو دا به اټومیټیک هغه سیټ کوي صحیح شو دغه اکسس هغه کوم بار چې ورکوو دا خپل اکسس اخلي ښه دا به اتوماتیک او که چیرته اکسس تاسو میډ پوینټ واخیستو سیل نو دا به منځنۍ ایسي ته راځي او که چیرته نن مو انتخاب کو نو هیڅ کوم اکسس رنګ به نه اخلي زه وایم که چیرته اکسس وي میډ پوینټ کې دی وي خو هغې رنګ دې شوي هغې ته به دغه زیډ رنګ ورکو صحیح شو بس خلاص اوس یې اوکې کا کله مو چې اوکې کو اوکې اوس ګورئ اکسس چیرته راغلل اوس که چیرته په دغې کې زه یو منفي عادت ولیکم مثال په ډول دا منفي عادت شو ګورئ اتومات بارډر هم چینج شو رنګ هم چینج شو ځکه موږ منفي ته خپل بار لرو پازیټیو ته خپل بار لرو که چیرته اوس راغلی تاسو دلته همدا ایډیټ کولی هم شئ ښه دلته راشئ مثال په ډول بهتره دا ده اوس کنفیوز نه شئ همدا خپل دغه ته راځو ورته وایي چې نه دا د موږ سره اکسس ایدی دی چیرته وي دا به زه کلیر کم کلیر واپس راځم څه ورته یم نیو رول دغې ځای کې شی ده موږ سره بار ده بار کې چې کله موږ تاسو دغه واخیستو په اصطلاح دا سینټر کې نه اخلم ورته یم اتومات دی وي او فل دی سور وي صحیح شو او دغې ځای کې رنګ دا ځل نه ورته اخلم څه ورته اخلم ګریډینټ اخلم ګریډینټ څه معنی دوه رنګه ښه د یو خواته سپین وي بل خواته کوم رنګ چې تاسو اخلئ لکه زه دې ته دا یو رنګ اخلم بارډر هم نه ورکوم صحیح شو بارډر هم نه ورکوم او دلته چې کله دا اوکې کمه ښه متوجه شئ ګورئ اوس پې ورسېدی دا ګورئ دا چیرته راغلو دلته مخکې آیا دا دې خواته نه و که نه و ځکه اتوماتیک دا تنظیم کړله همداسې ده که نه ده اوس به واپس راشو چیرته ورته وایي چې نه موږ ته دا ایډیټ کا دا زه وایم چې چیرته یې راوړه ایډیټ کا دا په مرکز ته راوړه نو دې کار لپاره څه ورته وایي بار دی وي موږ سره نیګیټیو ځکه منفي کې یو که نه دا څه ورته وایم سینټر کې دی وي یا مثال په ډول دلته دی وي هیڅ کوم رنګ دی مو نه لري هیڅ چیرته دی نه وي اکسس دا اکسس باندې تاسو بیا په جدول کې ښه پوهیږئ چیرته ښه پوهیږئ چارټونه لرو هلته اکسس تاسو ته واضح ښکاري صحیح ده که نه بیا دې نه بعد ګریډینټ یا دا سیټینګ مو جوړ کو دې نه بعد دا آپشن ورته انتخاب کړئ کله چې دا کلیک کو نو هغه بار به تاسو ته ښیي هغه عادت به بیا نه ښیي کوم عادت کوم قیمتونه چې دي هغه به نه ښیي صرف بار به درته ښیي
بیا که چیرته غواړئ چې تاسو ته بار هم وښایي او هغه ویلیو یا قیمتونه هم وښایي نو دې کار لپاره تاسو به دا آپشن بیا شی کوئ غیر فعاله کوئ. څه شو بار کې دا آپشن به غیر فعاله کوئ. دا که چیک صرف بار به ښایي یعنې دې ته بار وایي که نه هغه ګراف ته څه وایي بار وایي. اوس پرې ورسېدی. بله موضوع مونږ تاسو سره ده ډایرکشن ده لیفت ټو رایټ او رایټ ټو لیفت. په دې څوک پوهېږي؟ رحمت الله یو منټ رحمت وایه. ایکسلنٹ. دا یې ټیکس ډایرکشن ده. ولې بهتر کوم یو ده چې تاسو کوم یو واخلئ؟ کانټیکسټ واخلئ. انشاءالله پرې ورسېدئ. ها دې آپشن باندې مو رسېدئ. بیا دې نه بعد موږ سره شی دی آیکن سیټس دی. آیکن تاسو پرون ویلی دی که نه؟ مثلا مونږ کولی شو دلته آیکن دی اعدادو ته ورکو. ولې هغه آیکن قیمتونه هر څه کمپنۍ ورته ټاکلي. که خپله یې ټاکې دلته به راشئ آیکن سیټ ته. کله چې آیکن سیټ ته راغلی ګورئ اوس دلته دا آپشن درته کومه چې دا څه کار کوي ریورس آرډر څه کار کوي په دې خبرې درته کومه. اول دلته مونږ تاسو سره چې کوم یو د ټایپ باید تاسو انتخاب کړئ. فرموله ده آیا مثلا نمبر ده قیمت د شی ده زه وایم نمبر ده. صحیح شو ځکه پرسنټیج باندې کار نه کوو. بل هم نمبر ده. وایو که چیرته کوم عادت اتیاو نه پورته و یا مساوي و نو هغې ته مونږ ته کومه آیکن ورکړه. دا آیکن یې آیا تاسو نه دي ویلي؟ ویلی مو دي که نه؟ زه یم هغې ته آیکن چې ورکوې هغې ته دا آیکن ورکړه. صحیح شو. که چیرته کوم عادت اتیاو نه نه بلکې 50 نه پورته و یا مثلا اتیاو نه ښکته و 50 نه پورته وي نو هغې ته موږ ته کوم رنګ ورکړه؟ مثال په ډول یو آیکن به واخلو. مثال دا آیکن ورکړه. که چیرته چا 50 هم نه و 80 هم نه و نو هغې ته کومه آیکن ورکړه؟ دا چلیپا ورکړه. آیا دا آیکن یې مونږ خپله ونه ټاکلی؟ خپله مو وټاکلی که نه؟ اوس چې کله اوکې کې دا ګوره دې ته یې ولې منفي ورکړې؟ ځکه دا خو منفي ده او دې نه بعد ګوره متوسط 80 ته چې ځي دا آیا آیکن مشخص نه شوه؟ اوس پرې ورسېدی. اوس دغسې کې تاسو متوجه شئ چې کله تاسو دغه ورکوئ آیکن هر آیکن چې وي که چیرته دا آپشن مو چک کو نو په دې معنی صرف آیکن به یې درته ښیي دغه به یې نه ښیي عادت به یې نه ښیي. بیا که چیرته تاسو دلته اوس مثلا مونږ غواړو چې نه زه دا کلیر کومه زه غواړم چې نه مونږ سره آیکن دی وي یعنی په دغې ځای کې د مونږ سره شوي آیکن وي خو دا آیکن او آرډر د شي ریورس شي. ریورس په دې معنی لکه اوس ګوره جګترین نمرې لپاره مونږ کومه آیکن واخسته؟ دا آیکن مو واخسته. متوسط لپاره مو ندایه واخسته. صحیح شو. او دې لپاره مو چلیپا واخسته. که چیرته غواړې دا عمل دی برعکس شي نو دلته به راشي ریورس آرډر. ریورس آرډر د چې کله کلیک کوئ سرچپه کار روان شي. همداسې ده که نه ده؟ بیا راځم ورته وایم چې نه دا کلیر کومه کلیر کومه. دوباره راځم نیو رول ته. بیا که چیرته تاسو دلته آیکن سیټ اخلئ په آیکن سیټ کې خپله مونږ سره دلته ټایپس دي. دا ګورئ دا جوړ شوي دي دا کمپنۍ خوانه جوړ شوي. کولی شئ تاسو دا خپله انتخاب کې لکه دا آیکن ګورئ 15 شرطو لپاره ده 15 نمبرو لپاره ده. دلته راشئ مثال په ډول 4 لپاره غواړئ 6 لپاره 4 لپاره غواړئ انتخاب یې کې اوکې کوئ. انشاءالله پرې ورسېدئ. مشکل شی خو نشته دی اقباله ټول پرې ورسېدئ. واپس دا شرط شی کوو کلیر کوو. سوال شی شته دی کې؟